درې غویي یو وخت درې غویي وه، یو سپین یو تور او یو سور. درې واړه ډېر ښه ملګري وه. دوی به هره ورځ په شنه دښته کې واښه خوړل، یو له بل سره به خوشحاله وه. په همدغه ځنګل کې یو شیر هم اوسېده. هغه هره ورځ غویي لیدل، خو نه یې شو کولی چې پر هغوی برید وکړي، ځکه درې واړه تل یو ځای وه. یو وخت شیر فکر وکړ او ویې ویل که دا درې واړه بیل کړم نو جلا جلا به هر یو ونیسم. لومړی یې سپین سره خبرې وکړې، ورته یې وویل ته ډېر پاک او ښایسته یې، خو دا تور غویی خو بدرنګه دی، ستا نوم خرابوي. سپین غویی لږ غوسه شو خو څه یې ونه ویل. بیا شیر د تور غویي سره خبرې وکړې. دا سپین غویی ځان ته ډېر ښه ګڼي، وایي ته خړ او بدرنګه یې. اوس د تور غویي زړه هم بد شو. ورو ورو درې واړه یو له بل نه جلا کېدل. کله چې یو له بل نه لرې شول، شیر لومړی تور غویی ونیو او ویې خوړ. بیا یې سور غویی هم ونیو او هغه یې هم له منځه یووړ. وروستی پاتې سپین غویی شو. شیر پرې برید وکړ. سپین غویي چیغه کړه او ویې ویل زه هم هغه وخت مړ وم کله چې موږ یووالی مات شو. کله چې شیر درې غواوې وخوړلې، د ځنګل نورو څارویو ډېر خفه شول. مرغان، سویګیان، بیزوې او پیل ټول غمجن وو. هغوی وویل کاش دا درې غویان سره یو ځای پاتې شوي وای، نو شیر به هیڅکله هم نه وای خوړلی. د ځنګل مشر پیل و. هغه ټولو ته وویل راځئ یوه غونډه وکړو او دا خبره یاد وساتئ چې بې اتفاقي بده ده. ټول څاروي راغلل. پیل وویل موږ باید یو له بل سره مرسته وکړو، که څوک یوازې شي د دښمن به پرې بریالی شي. ټول وویل هو هو، موږ به یو بل نه پرېږدو. له هغې ورځې وروسته د ځنګل ټول حیوانات سره یو ځای شول. کله چې شیر بېرته راغی، مرغانو چیغې کړې، بیزو ډبرې غورځولې او پیل د هغه لاره بنده کړه. شیر ووېرېد او وتښتېد. ځنګل بېرته ارام شو او ټول حیوانات په مینه ژوند کاوه. هر چا ویل یووالی ژوند دی، بې اتفاقي مرګ دی.